بسم الله الرحمن الرحیم او السلام علیکم. د دینه خو به خبر یې چې د یو انسان زړه، ګرده او وینه بل انسان ته لګي. خو دا مو چېرته اورېدلي چې د یو انسان سر بل ته لګېدلی شي که نه؟ نننۍ ویډیو په دې باندې ده. مثال په تور باندې که فرض که د سر نه لاندې ستاسو نو ټول وجود خراب دی، څه مسله ده پکې، کینسر دی یا څه مسله ده، او تاسو سره د آپشن چې تاسو د خپل سر د بل چا سره بدل کړئ، نو آیا تاسو به داسې کوئ او که نه؟ او که فرض که د یو انسان سر بل انسان ته ولګي، نو څه چل به کیږي؟ نو راځئ چې نن په دې عجیبه او دلچسپ ساینسي تجربه باندې خبره وکړو. خو د هغې نه مخکې که فرض که تاسو په دې چینل باندې نوي او دا غواړئ چې په خپله پښتو ژبه کې د تاسو ته جدید ساینسي معلومات فراهم شي، نو دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو سره لایک کړئ. خو داسې قسمه تجربات څه نوې خبره نه ده. راځئ ځو لږ تاریخي پس منظر ته. په 1908 کې چارلز ګتري یو برټش ساینټسټ و چې هغه د یو سپي سر بل سپي ته ولګولو، او دلچسپه او عجیبه خبره دا وه چې هغه سپی تقریبا د 8 منټو پورې ژوندی و. د هغې نه تقریبا 50 کاله بعد یو بل روسي ساینسدان ولادیمیر دمخوف یو سپي ته 2 سرونه ولګوله، او عجیبه خبره دا وه چې دا یو سپی څو ورځې د دې 2 سرونو سره ژوندی و. دا خو په ځناورو کې شوي تجربات. اوس آیا په انسانانو کې دا ممکنه ده چې د یو انسان سر بل انسان ته ولګوي او هغه ژوندی پاتې شي؟ په دې سلسله کې یو ایټالین نیوروسرجن و چې د هغه نوم ډاکټر سرجیو کیناوارو دی. ډاکټر سرجیو کیناوارو وویله زه دا تجربه په انسانانو کې کومه. اول داسې چلو کو چې د یو مړي نه سر جدا کو او هغه بل مړي ته په کامیابۍ سره ولګولو. دا د دې لپاره دا تجربه وکړه چې د طریقه کار نه ځان خبر کړي چې دا طریقه کار څومره پیچیده دی او دا به څنګه کول غواړي. په مړو انسانانو باندې د تجرباتو نه بعد دې ډاکټر بیا دا وویله چې زه خپل تجربات په ژوندو انسانانو باندې کول غواړم. خو په ژوندو انسانانو باندې د تجرباتو دپاره هغه ته 2 کسان پکار وو چې د یو سر روغ وي او د بل کس وجود روغ وي خو سر روغ نه وي. او آخر کار هغه ته یو داسې کس میلاو شو چې د هغه سر خو روغ و، خو د سر نه لاندې کوم وجود چې په هغې باندې یو خاص قسمه بیماري وه چې د هغه وجې ضایع کېدلې او د هغه وجو کار نه کولو، نو هغه ګرځېدنه شو، ناسته پاسته هغه نه شوه کولی، او د هغه کس نوم ویلری سپیرډونو و. اوس دته یو داسې کس هم پکار و چې د هغه سر کار نه کوي، سر یې مړ وي خو لاندې نور وجود یې روغ وي، او د هغې دپاره هم د هغه سره داسې کس و چې د هغه دماغ مړه خو لاندې وجود د هغه صحیح سلامت و. د دې کار دپاره یا د دې تجربې دپاره یا د دې ټرانسپلانټ دپاره د ده سره د ډاکټرانو مکمل ټیم و، ډېر غټ ټیم و، او په هغې کې پوهه ډاکټران و، او دوی په دې طریقه کار مخکې ځان مکمل پوهه کړی و. د دوی پلان داسې و چې د کم کس نه دوی سر اخلي او د کم کس نه دوی وجود اخلي، دا دواړه به د کافي ټایم پورې دوی یخ ساتي. دا یخ ساتل لازمي ځکه دی چې د سر او وجود چې کم دی دواړه مړه نه شي او روغ پاتې شي. د دې نه بعد د دوی پلان دا و چې دا روغ سر د خراب وجود نه کټ کی او دا خراب سر د روغ وجود نه کټ کی، او دا دواړه د یو بل سره ټرانسپلانټ کی، لینک کی. خو چونکې د انسان په مرۍ کې بلها رګونه دي، د دې نه علاوه چې کوم د دې کې سپاینل کارډ دی په هغه کې هم بلها کنکشنز دي، نو دا مضبوطول یو انتهایی پیچیده عمل و. خو چونکې دا یو ډېر عجیبه تجربه وه، نو په دې کې مختلف ایتیکل او اخلاقی ایشوز راوچت شوله، او د ډاکټر او په دې کې کم انوال ډونر یا ریسیپینټ چې دا هم د دې خبرې نه شاته شوه، ځکه چې په دې کې بلها خبرې وې. مثال په تور باندې که فرض که د یو کس دا سر د بل کس وجود ته ولګي، نو دا روح به بیا د چا وي؟ آیا دې ته مونږ یو انسان ویلو شو که ویلی نه شو؟ دا وجود به د چا کنسیډر کیږي؟ د هغه کس ته کم چې سر خراب و که نه د دغه کس ته کم چې دا سر ټیک و؟ د دې نه علاوه مختلف مذهبي ګروهونو هم په دې باندې د خپل کنسرنز اظهار کړی و. د دې نه علاوه دا یو پیچیده پروسیجر دی، طریقه کار دی، او په دې کې مختلف مسلې راتلی شي. مثال په تور باندې د یو انسان دا سر د بل انسان د وجود ریجیکټ کولی شي. د دې نه علاوه په دې کې چې کوم رګونه دي یا نروز دي د هغې د یو بل سره لینک کېدل کافي مشکله دي، نو هغه لینک کېدل هم فیل کېدی شي. او د دې نه علاوه نور هم داسې واقعیت راتلی شي چې هغې موږ ته لا علم هم نشته، ځکه چې دا تجربه په اول ځل باندې کېږي. د دې مشکلاتو په وجه باندې دغه ډاکټر او د هغه ټیم وختي طور په قلاره شو او دغه تجربه پوسټپون کړه. خو د دې مطلب نه دی چې هغوی د تجربه پرېښې ده، او دا ویل کېږي چې نن سبا دغه ایټالین ساینسدان د چاینیز ساینټسټ او د چاینیز ډاکټرانو د یو ګروپ سره لګیا دی او د دې تجربې دپاره ځان عملي طور تیاری، او دا ویل کېږي چې ډېر زر په نږدې مستقبل کې به دا تجربه وکړلی شي. په اخره کې ستاسو نه یو سوال، که فرض که تاسو ته په مستقبل کې داسې چانس راشي چې تاسو خپل سر یا خپل وجود د چا سره بدلولی شئ، نو تاسو به بدلوئ؟
او که فرض که په مستقبل کې داسې قسمه پریکټس شروع شي نو د هغې به فایدې سوي او نقصانات به سوي. ملاویږو به په بل هفته کې د یو بلې نوې ویډیو سره. د هغې پورې د الله په امان.